پروردګار دې ورته ټینګ کړه د پیر بابا پرنجو سترګې توروینه. سلامونه ګرانو ملګرو، راځئ نن خبره کوو په پیر بابا باندې چې پیر بابا څوک دی. د پیر بابا خپل نوم سید علي ترمذي. د اپین درویزه مطابق د پیر بابا تعلق د ترمذ سادات کورنۍ سره وو او وطن کندوز بدخشانو. د مور د مغلیا خاندان د تیمور فرزوا او والد سیبی سید قنبر علی ته په مغلیا دربار کې د قدر او د عزت په سترګه کتلې شول او هغوی ورله د امیر نظر بهادر خطاب هم ورکړی و. د عهد همایون په اولني اقتداري وخت کې د پیر بابا د تعلیم لپاره د کوره روت او مختلفو ځایونو ته لاړو. بیا اجمیر شریف ته لاړو. هلته د رسیدو سنا حضرت سالار رومي خلقه مریدان کې شامل شو. په دې دوران کې د ګیګیاني قبیلې دوه کسان حاجي سیف الله او ملک ګدای خان چې دوی همایون د ځان سره د پیښور نه هندوستان ته بوتلي وو، د پیر بابا نه یې لاسنیوی یعنې بیعت وکړو. هېڅ وخت همایون د شیرشاه افغان نه شکست وخوړو او بغنډه و، نو په دغې کسانو کې ورسره نظر بهادر یعنی د پیر بابا پلار کو. ته زوی ته وویل چې پیښور ته لاړ شه. زوی یې پیښور ته راغی. ته پیښور کې د ملک سیف الله خان او د ملک ګدایي سره ملاقات وکړو. اول دوابي ته لاړو. دلته چې پیر بابا ته وویل چې علاقه یوسفزو کې دوه پیران چې د یو نوم پیر کوی بلزئی او د هغه بل پیر ولی بډیچ دی، دوی خلکو کې ځان لا ټولې کړي دي او بلو ځینې خواهش وکړو چې تاسو هلته لاړ شئ او د دغې دوو پیرانو اثرات ختم کړئ. ځکه نو دوی د علاقه دوابینه علاقه یوسفزي ته لاړو او علاقه سودو کې میشته شو. دلته د خپل میشن شروع واغست او دلته یې خپل میشن شروع کړو. دلته یې د دولت خان ملیزي یوسفزي د خور مریم بیبي سره یې واده وکړو او خدای د دې نه اولاد ورکړو، 2 زامن او 3 لوڼه. د پیر بابا متعلق دا مشهوره ده چې څوک یې زیارت وکړي خدای هغه له میرمن ورکړي. چې څه وخت پیر روخان تحریک په مخ کې روانو نو مبدو ورته د بیرې په جامه کې خپل پلوان یعنی پیر بابا کېنولو او د ملاګیرې په جامه کې ورته اپون درویزه کېنولو، چونکې دوی د پښتنو په نفسیاتو په پوهه وو. یو ځل دوه دا کار رښتیا شوی دی. هغه داسې چې مغل خو د هند او د افغانستان واکدارانو په هرمونی کې بعض اختینې ډېرې ښځې وي، کنیزې غلامې او وینځې به وي. نو دوی د پښتنو د غولولو دپاره او د پیر بابا پوزیشن مضبوطولو دپاره داسې کارونه کول. د پیر بابا مریدان با په ګډو ګرځېدل او دا خبره به یې کوله چې څوک د پیر بابا دیدن وکړي نو هغه له خدای میرمن ورکوي یعنې ښځه ورله ورکوي. او بیا به هغوی هغه جاسوسان به پیر بابا ته مخکې راغلل چې د پلانۍ کلي او د پلانکي قبیلې سړی تا ته درځي. چې سړی به ورغی نو پیر بابا صاحب به خبرو نه مخکې لاس پورته کړل چې د دې سړي پور ودان شي او خدای نه مې ورته په لاره کې ښځه غوښتې ده چې خدای یې ورکړي. دغه ښځه به یو خاص دی کې جاسوسانو کېنولې وه. دغه ساده پښتون به چې د پیر بابا صاحب د ملاقات او د دعا نه پس راتلو وروسته به ورپسې ښځه روانه شوه. ښځه به جاسوسانو پوهه کړې وه. پښتون ته خو به ښځې کوم خربوټې او تیږه ښځه کېدله. بیا به دغې ښځې جګ وکړو چې ما پیر صاحب په خوب کې لیدلی و او زما نکاح ستا سره شوې ده. وایي چړم د خدای نه څه غواړي 2 سترګې. نو دغه شان دغه وینځه به د پښتون ښځه شوه. دغه کارونه یو 2 ځله رښتیا شوي وو. نو اوس څه ده چې پښتانه تر اوسه پورې د پیر بابا نه ښځې غواړي. دا په حقیقت کې د مغلو یو چال و. اپون درویزه او پیر بابا د مغل دربار خلک او د پیر روخان تحریک بدنامولو ذمه یې اخیستې وه. پیر بابا بیا پښتنو ته مغل تیار کړل. دا ځکه چې دوی د پیرۍ او د عالمۍ په جامه کې دوی د پیر روخان مقابله ونه کړې شوه. اخون درویزه په پیر روخان باندې تورونه ولګول چې دا پیر تاریخ دی، باطن کې په کفر عمل کولو. د پیر روخان خلاف د پیر بابا پیري د مغلو پیسې او د اخون درویزه خپلو رایوځای شول او یوسفزي په 2 ډلو کې تقسیم کړل. اخري او فیصله کن جنگ د روخانیانو خلاف یوسف نامه کې وشو. د اخون د لیک مطابق اول جنگ سورکاوی او دویم جنگ مینای کې وو چې دې دواړو کې روخانیان کامیاب شول او دریم جنگ باڼه کې وشو. دلته روخانیانو ماتې وخوړو. روحاني تحریک په پښتنو کې اولنۍ تحریک و چې پښتانه پکې په حیثیتي قوم ټول شریک او شامل وو. د دې تحریک په ذریعه پښتانه په کلونو د مغلو خلاف جنګېدل او د غلامۍ نه یې ځان ساتلی و. کوم دغه وجه وه او دا چې پیرنګي کوم پښتانو سم نه کړی شول. بدبختي دا ده چې د پیر روخان تحریک سپکاوی اوس هم په ډېرو پښتنو کې موجود دی. خو دغې تحریک چې کومه د ازادۍ ډیوه د پښتنو په زړونو کې بله کړې وه هغه د خدای خدمتګار تحریک پورې په یو شکل او په بل شکل کې موجود وه.